تقدیر ویش دی او د رزق د پیدا کولو د یوې حلالې نفقې د ګټې دپاره منډې تړلي دي. خو اخري منزل بیا دا دی. د اچین ولسوالۍ اړوند عدلخیلو سیمه کې پرون 2 تنه د شینوارو لوی ولسوالۍ په مربوط 28مه ویاله کې کوهي ته غورځېدلي او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی. د هغوی د کورنۍ حال احوال مو هم اخیستی او د ملګرو دوستانو سره یې هم غږېدلي وو. نو په دې خپرونه کې موږ سره پاتې شئ. راځئ چې وګورو او واورو د دې کورنۍ حال احوال. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم. آمنت بالله كما هو بأسمائي وصفاتي وقبلت جميع أحكامي إقرار تصديق بالقلب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه ونور قبره وجعل الجنة مثواه. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان محسنا فزد حسناته. اللهم إن كان محسنا فزد حسناته. الهی پروردګاره دغه مصیبت په دوی مې راغلی دی. الهو العالمین لکه څه رقم چې دا مصیبت په راوستلی همدغسې ترې نه یې راولی هم شي. الهو العالمین دغه مصیبت یې په خوشحالۍ بدل کړي. الهی پروردګاره دغه څومره تلاوتونه اذکار چې شي او هغوی پسې ثواب وربخل کېږي. الهی پروردګاره دغه اجرونه او ثوابونه هغوی پسې ورورسه. العالمینه څومره خلک ورته راغلي دي د دوی د تعزیت او دعا دپاره. الهی پروردګاره هغوی ته اجرونه عوضونه په هر یو قدم یې ورکړي او الهی پروردګاره دوی ته صبر ورکړي. الهو العالمین اجرونه عوضونه دنیا کې ورته ورکړي په آخرت کې ورته ورکړي. الهی پروردګار دا څومره مسلمانان چې دلته راغلي دي الهو العالمین په دنیا کې هم بل د محتاج نه وساتي په آخرت کې هم بل د محتاج نه وساتي. الهی پروردګار کله چې موږ ستا حضور ته درځو ایمان سره هم درولې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. د ایمان عقیدې فرهنګ او کلتور ډیرو معززو شریکوالو ملګرو ورونو پرون دغسې یو خبر په دې ټولنیزو رسنیو کې راغی چې د یو کور 2 دنګ زلمي د ځمکې تل شوي دي او دواړو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. پیښه که څه هم په الفاظو باندې راخیستلې سخت کار دی، خو که حال ته سړی راشي او د دې پیښې د زغم او د درد اندازه ولګوي نو دا د وړو زړونو د زغملو د برداشت خبره خو ده نه او نه هم د انسانانو زړونه دا زغملی شي. خو پښتانه وایي چې د صبر ټیکلی څه موده مخکې راځي. 2 ورونه لګیا دي د تقدیر ویش دی. څوک په یو شي لګیا دي، څوک یې په هوا خوري، څوک یې په اوبو کې، څوک لکه میږیان په ځمکه باندې لګیا دي خواري کښ او څوک د ځمکې تله پسې کېوځي. 2 ورونه د کوهي په کیندلو لګیا دي او هغه یو ورور یې لاندې او بل یې د پاسه دی چې د پاس ورور هم ورکېوځي نو رسۍ شکېږي په نیمایي کې او دواړو ژوند د منځه ځي. دې کورنۍ ته راغلي وو د عدلخیلو سیمه ده او دلته موږ سره مشر ورور هم ولاړ دی، سره به هم خبرې اترې کوو. خپل نوم واخله او د
دا ورونه دي څه نوم یې ده؟ خپل نوم مخان دی او ورونه ما یو صدام نوم یې ده، یو جدول. دا څنګه دا پیښه څنګه راغله؟ دا پیښه داسې راغله چې کوی اسپه وال او بس دا یو ورور م لاندې کوی کې کار که او دا کونه کې راووته او بس دی بل ته یې وویل چې راکوشه دا کونه یې لاندې پلک او چوڼۍ باندې وڅول. نو د یوه به چوڼۍ ورته نیولې وه او د بل پلک باندې واله او بس دې وخت کې چې دا بل ورور ته یې غږ راکړ او چې راکوشه بس دې باندې رسۍ وشکېده. دی ور ولوېده لاندې هغه هم ځان سره خوکه او چې راومخېټوله دواړه مړه وو. خپله د دوی کار روزګار څه شی و؟ خپله دوی کار روزګار بس د یو خو حافظو د قرآن خپل تعلیم یې کړه سبق یې وي او دا بل بس دیکاني یې کړه پوه شوې خپل پټای او کرل کوو د کوی خپل کوی واله خپل کوی یې واله د اوبو ستونزه وه اوبو ستونزه اوبه نشته هغه ځای کې. او لکه د زغم خو نه ده دوه ورونه په یو ورځ باندې د منځځي یا ملاتړي ورونه په اوس وخت کې لکه یو بچی راغټول والدینو ته پته لګېږي چې څومره سختو مشکلاتو نه به وځي. د سخته ورځ ده خو داسې خبر شوم او چې د یو ورور واده کېدونکی و. یو ورور مو بچي دي 5 بچي لري او د بل ورور مو ولا چې بس دا اوس واده و یاره بس به جمعه وروسته یې واده و نو کېدای شي مخکې هم کړی وی خو هغه وخت کې مریض پیدا شو مور مریضه وه او بس هغې سره بس لږ وروستی شو ټال یې وخوړ کینې اوس په هغه واده هم شوی وی او بس واده پروګرام یې بیا 15 ورځې وروسته او بیا 6 ورځې وروسته هغه په واده پروګرام او بس دغه پیښه رامنځته شو بس واده ورڅ پاتې شو. او سیله به ورکو کورنۍ ته مور و پلار ته او دا درد دی راغلی دی غم دی راغلی دی بلکې د زغملو نه دی خو زغم ووایي زغم ووایه نو بچی هم دا دی سره دا به مشر زوی دی مشر زوی دی دا او نور یو اوس وړوکی ماشوم دی 3 لورانې دي نه کشرانې او بل زوی نه مشرانې دا 15 بچي لري. خپله دې څو بچي؟ زما خپله مایمال د خدای دی 9 بچي. نو هغه د فقر څپه خو هسې هم راغلې ده سرباري دا غم هم پرې راغی دا غم راغی ولا چې بس باقي د الله خیر کړه. د هغه خلکو هغه کوهي خو نه دی بشپړ شوی لا هم نه بشپړ نه شو که نه بس په نیمه کې پاتې شو. داسې شمیره دی چې تا سره یې خلاصه شمیره دی یا وټساپ یا مطلب همداسې د اړیکو شمیره یې څوک دې نه وروسته ستاسو د کورنۍ لاسنیوی کوي کېدای شي ویې وایي هلته بس ما لمبر ده یو ویې وایه 0 510 او 921 دا نمبر ده 0 510 921 دې باندې به رابطه ورسره کولی شي. موږ به نه به په عذابوئ او نه موږ دغه مرسته را رسولی شو مستقیما دغه شمیرې وي تاسو ته یې وړاندې کړئ. دې دردېدلې کورنۍ او هغه والد محترم سره ناست یو. حاجي صاحب خپل نوم واخله پیښه څنګه رامنځته شوه؟ دا زما نوم حاجي محمد اعظم دی. دغه وړکي خواران زما نه بیلو او کوی کې کار که او یو ورکې وتل او لاندې کونه او بس دا بل غریب په ورکې وت چې دا کونه ما او دی دواړه راغوڅ کړو او سمدلاسه یو د خدای د قرآن قاري و حافظ و فکر ده او بس ورخوشې شو او لاندې غریب دواړه چې دا بل ورورسېد دواړه پاک ورسېده ما راپورته کړه هسپتال له مې راوړه بس دواړه شهیدان حوصله دې خدای درکړه نو بس حوصله خو زما نه بیل وو بچی دي کور یې دی او الوات خو زمون پرې دی نو واده دی څنګه خبر شوې که نه عملته وې؟ زه عملته وم ورسره کار دې ورسره کار به ورسره کوه دوله مو دیاړي ورکول او دا خواران کورونه زما نه بیلو او زه ورسره وم ما ورسره کار مام که بس چې څه په پلار تېرېږي هغه سیاسي هم تېر شو تېرېږي نو خو نو پلار شی به
بچي څو پاتې شو دلته؟ بچي د دغه یو 5 بچي دي، 2 زامن دي، 3 لورانې او بله ما اوس واده و جلۍ موله کړې وه او پیسو د خوارۍ رانه پاتې وه. دا کاري صاحب چې دا پیسو د خوارۍ پاتې وه د مجبورۍ نه. حاجي د شمېرې خو مطلب مشر زوی دې ورکړې، کوهي لام نیمګړی پاتې د شهیدانو کوهي شو، څوک مرسته کوي بیا هم ته کولی شي چې د همدې د لارې غوښتنه وکړي. کور یې آباد او ولې نظران شهیدان شو په او کوی نیمګړی پاتې شو او زه خپله بې وسه یم او غریب یم او که چا څه یې وسه شي او کومک یې ورسره وکړم کور یې آباد کړو، وسه یې کومک یې ورسره ونه کړو، خدای د کومک ورسره وکړم. نو بس پېښې نه خو تېښته شته نه، پېښې نه تېښته نشته. حاجي صاحب خاص هم ورته راګیر دی. زه خو هسې هم ګیر یم ځکه چې مجبور یم نه. خدای م خوشحاله کړه، خدای م کامیاب کړه، خدای زما د بچو سره د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړه. تا د خدای اجرونه درکړي حاجي صاحب، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو به هم کور آباد وي او خدای م خوشحاله کړه. صاحب تاسو سره په کوم کتاب کې او څه خاطره ترې لرئ؟ موږ سره د حفظ دورې نه را روان وو، بیا اوله درجه کې، دویمه کې، اوس درېیمه درجه کې هغه موږ سره په نیمایي کې مخاخه وکړو، هغه شهید شو. یقیني چې موږ سره وو که نه، زه خو د خپله درجه کې مشر یم د نورو پورې، او ما به دا بعضې وخت کې دا خپل ملګري بې عزته کولو درس کې یقیني چې د نور ما سره خپل جواب هم راکول، خو ده اوسه پورې ما ته به ویلي چې که اخر کې به بیا ما ته وایي چې کاري صاحب بښنه کړې، اوله کې خو به جواب هسې هم نه راکول، خو اخر کې به ما ته د بښنې دغه ده راته کږي، اصل کې به غلطي زموږ هغه وه. یوه خاطره داسې راده وه چې زموږ یو ملګري د واده د کاري صاحب و، هغه کې موږ لاړو، به دی موږ نه خفه شو، لږ پاتې شو ورانه. بیا چې مارکو کې سره یو ځای شو، دی بس لږ کینې وکړه ما ته که نه، بس ما هم خبرې ورسره تېزې کړې. بیا مازدیګر چې شو، لکه ما دومره ذهن داسې شو چې ما چې 2-3 ورځې به ما د خبرې نه سره کړو. مازدیګر داسې شو لکه موږ خپل ورور چې دا درجې ملګری دی، کاریانو ته پته ده دا داسې لکه خپل ملګری چې او خبر چې شو، بس زما لمبلي و لوند ومه، لوندوالي د وجې نه ما کې خوله نه وه، خو چې کله زنګ راغی خبرې ما کړې، لوند ومه، په ما باندې خوله را روانه وه ډېر د غم د وجې نه، ځکه دومره ښو اخلاقو خاوند ټول استادان تر خوشحالو او یو داسې څوک نشي راوتی عوام او کاریانو ټولو کې د موږ صاحب خلکو نه پوښتنه وکړی شي چې هر چا سره به دی مخکې د ښو اخلاقو باندې، اخر کې به مخاخه کې به ورته ویلي 2 راته کړه، هر څومره چې امي سړی به و که کاري به و ده به هغه بخشش به یې تر وغوښته چې 2 راته کړه. نو موږ یو 2 کاریان اخري ورځ باندې ورغلي چې سبیل وفات کېده، یو 2 کاریانو چې ورغله، بس دوی چورګوړی ورنه واخیستل، ته دوی پارم و، بیا یې اخر کې ورته ویلې چې بخشش کړی، ما کېدی شي اخري مخاخه هم شي سره که نه، داسې خبرې د خولې نه وتلې وه. نو ډېر خوش طبیعته سړی و، یقیني چې موږ وګورو یاره د حفظ دورې نه تر اوسه پورې چاته هیڅ یو ځل نه ما ورته ویلي چې ما د خبر په واده کې راګرځولو، خو بېرته یې ما نه بښنه وغوښته، بېرته را سره جوړ شو. موږ دومره برداشت نه شو کړی، خو ده کې ډېر زیات برداشت شو. موږ به ورته ویل دی د صورت نه غټ و که نه، موږ ورته ته په چا مې زړه نه خفه کړې ځکه صورت هم دومره غټ دی. نو هغه بس زه چا نه خفه کړو، نه بل څوک ځان نه خفه کړو، دومره ښه انسان و. الله پاک د ده شهادت قبول کړه او والدینو د الله پاک صبر ورکړه، او یقیني چې استادانو ټول ورباندې خفه دي په هر ځای کې. پرون چې د کومه جنازه غټه وه، که کاري نه وای کې دومره جنازه د نه غټېده، خو دغه کاري د وجې نه دومره خلک لکه اوس هم را روان دي، بېګام جنازه کې دومره خلک وو او راغلي وو. نو دا د ده وجه وه، د ده اخلاقو وجه وه چې په هغه ساحه کې د افغانو د اخلاقو باندې مشهور وو. الله پاک د ده نه دا ټول نیک اعمال قبول او منظور کړه. الله تعالی خیر اوس، مننه، الله یې د زړه صبر درکړي، خوشحاله اوسېږئ. مننه، تاسو خوشحاله. زه هیلهمند یم چې د هغه د اروا دپاره به تاسو خپل ځانګړي ختمونه وکړئ او منځونه به پسې وکړئ. نو هغه درد چې دی هغه هسې هم رسېدلی دی. بیا ملګري داسې چې ورور باندې خو سړی صحیح ده نه موجود کېږي، خو په ملګري باندې سړی مکمل قتل کېږي. نو الله یې تاسو ته هم اجرونه درکړي، خیر اوسېږئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا و د شینوارو لوی ولسوالۍ اړوند د 28مې ویالې په سیمه کې د 2 ورونو د شهیدانو د کورنۍ سره حال احوال. که ملګري دوستان او شتمن خلک د دې کورنۍ لاسنیوی کوي، باقاعده شمیرې په ویډیو کې ذکر شوي دي او تاسو په سکرین باندې هم ګورئ. د دغه شمیرو سره اړیکه ونیسئ او مستقیما ورسره په رابطه کې شئ. موږ ستاسو مرستې نشو رسولی او یوازې تاسو خپله د خلکو لاسنیوی کوئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.